كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. زما محترم مسلمانان ورونو، د ایمان په شعبو کې و مهمه شعبه هغه دا ده چې مؤمنان مجاهدین چې کله غنیمتونه حاصل کړي نو په دې غنیمتونو کې به خیانت نه کوي، بلکې په دې کې به خمس او پنځمه حصه دا بیت المال ته حواله کیږي، د دې لپاره چې په هغې باندې د یتیمانانو، بېوزلو، کونډو مسلمانانو او همدارنګه د اجتماعي کارونو د هغې ترتیب برابر کړی شي. الله سبحانه وتعالى فرمایي: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وی تاسو پوه شئ یقینا هغه مالونه چې تاسو ته په غنیمت کې ملاویږي، غنیمت هغه مال ته وایي چې مجاهدین یې په جنگ باندې حاصل کړي، د کفارو په مرکزونو باندې حمله وکړي او د هغې په نتیجه کې چې کوم مالونه ورته حاصل شي دې ته غنیمت وایي. نو په دې کې حکم شرعي دا دی چې پنځمه حصه دا به بیت المال ته حواله شي او دا نورې کومې حصې چې دي دا به د مؤمنانو مجاهدینو په مابین کې تقسیم کړی شي. دا حکم شرعي او حکم الهي دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو وفد راغی، هغې ته وفد د عبدالقیس قبیلې وفد یې ورته ویلو. چې کله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دین ضروري احکام وښودل، فامرهم بالایمان بالله، هغوی ته امر وکړي چې تاسو په الله سبحانه وتعالی باندې ښکلی ایمان راوړئ. بیا یې ورته وفرمایل: اتدرون ما الایمان بالله، آیا تاسو پوهیږئ چې دا څه ته وایي په الله باندې ایمان راوړل؟ بیا یې ورته وضاحت وکړي چې د توحید اقرار وکړئ، د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت اقرار وکړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار وکړئ، او بیا ورته وفرمایل چې وان تعطوا المغنم الخمسه، چې تاسو باید د غنیمت د مال نه خمس به بیت المال ته حواله کوئ. الغرض من شعب الایمان اعطاء الخمس من الغنیمه. د ایمان په شعبو کې یوه شعبه دا هم ده چې د غنیمت د مال نه پنځمه حصه بیت المال ته حواله کړی شي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ایمانونه کامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.